اشرف غنی څه کوي او خلک پرې څه تورونه لګوي. سلامونه درنو لیدونکو، ویډیو تر اخره وګورئ چې خبر شئ. دا سړی یادوم چې طالبان یې د غرب یا امریکا ګوډاګی ګڼي، لنډغر یې فاشیست او طالب ګڼي، ځینې د سولې دښمن ګڼي. د افغانستان داخلي جنګ سالاران سیاستوال چې اکثر ټول عمر د پردیو ګټو لپاره لوبېدلي، هغوی ناکام سیاستوال ګڼي. خو زه دا وایم، لومړی ځواب، دا سړی د امریکا ګوډاګی نه دی. برعکس امریکا په افغانستان کې تر بل هر چا د دې سپینګیري مخالف دی او دا د امریکا د وروستیو سیاسي حرکتونو ښکاره جوتېږي، ځکه امریکا د یو مجبور افغانستان غوښتونکی دی تر څو د دوی ستراتیژیکې غوښتنې ومنل شي. امریکا په دې پوهیږي چې د دې سپینګیري ټول تلاش دا دی چې تر څو افغانستان د دایمي احتیاج زینې وباسي، ځکه د دې سپینګیري په تیرو 4 کلونو کې مکمل توجیه بنیادی کارونو ته و. دوهم ځواب، دا سړی فاشیست نه دی. دې سړي که په شمال کې تاجک یا ازبک جنګ سالار چپه کړ، حتمي په جنوب کې د پښتون جنګ سالار د ځپلو هڅه وکړه. طالب هم نه دی. د واک په لومړیو ورځو کې تر بل هر سیاستوال د طالبانو پر وړاندې تیز لاړ او څو تنه یې اعدام کړل. دریم ځواب، د سولې دښمن هم نه دی، خو د سولې تر نامه لاندې پر پنجاب د وطن پلورلو مخالف دی. څلورم ځواب، ناکام سیاستوال هم نه دی. آیا د یو ناکام سیاستوال څخه زورواکي غله او چپاولګر ویره لري؟ ځکه ناکام سالار سیاستوال خو د هغوی په ضرر نه بلکې په ګټه دي، تر څو د هغوی د غلا او زورواکۍ مخه ونشي نیولی. ای خلکو، موږ افغانان د غیرت بیخي پخوانۍ سابقه لرو. که یو شخص یو ځل ننګ راباندې کړی، موږ لس برابره ډېر ننګ پرې کړی. دې سپینګیري زموږ پر سر د وطن داخلي او خارجي دښمنانو ته غېږه ورکړې او کلک ننګ یې کړی. راځئ که نور هیڅ نه کوو، خو د افغاني غیرت په اساس یې متقابل ننګ وکړو او یوازې پرې نږدو. غني بابا د غني افغانستان په هیله. له تاسو مننه درنو لیدونکو چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. که د ولسمشر غني په اړه تاسو هم کوم نظر لرئ، کومنټ کې راسره شریک کړئ او یوټیوب چینل مو درسره هم ضرور سبسکرایب کړئ تر څو همداسې نورې لیکنې هم واورئ. تر بیا او بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. تل دې وي افغانستان، ژوندی دې وي افغانستان.